د نړیوال جام په هکله تازه حقیقتونه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د نړیوال جام کیسې د ازادي راډیو خبریال واصل وصال او له هغه پخوا جعفر هان او اوس د کرکټ مشهورې ویب پاڼې کرکټریکر دا مطلب او حقیقت راخیستی. واصل وصال وایي په نړیوال جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز سره وه چې د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسېده. له دغې سیالۍ وروسته ګلبدین نایب زیات خواشینی خبري ناستې ته راغی او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. ما هم ترې څو سختې پوښتنې وکړې. زما یوه پوښتنه دا وه چې ولې له نړیوال جامه تش لاس هېواد ته ستنېږي او ولس ته مو ځواب څه ده. ګلبدین نایب زما د دغې پوښتنې په ځواب کې د خپل زړه یو څو خبرې په خبري ناسته کې وکړې، خو نوره کیسه یې راته له ناستې وروسته یو په یو وکړه. نایب وویل په ټولو سیالیو کې لوبډله په دوو ډلو ویشل شوې وه او زیاترو لوبغاړو له زړه لوبه نه کوله. زموږ یو شمېر هغه لوبغاړو چې موږ زیات حساب پرې کاوه له هرې ماتې وروسته به یې د خفګان پر ځای خنداګانې کولې. نایب وویل په لوبغالي کې یې هم زیاته مرسته نه راسره کوله چې بالنګ لپاره به مې راوغوښت. زما خبرو ته به یې خاص غوږ نه نیوه او حتی زما لور ته به یې کتل هم نه. نایب زیاته کړه زه چې په ټولو سیالیو کې تر سخت فشار لاندې وم خو بیا مې هم حوصله ونه بایلله او د بریا لپاره مې سخت کوښښ کاوه. له نایب نه مې دا هم وپوښتل چې پرته له تا نور لوبغاړي ولې خبري ناستو ته نه راځي. هغه راته په ځواب کې وویل ټولو ته مې ویلي خو زموږ مشران او نامتو لوبغاړو پخپله نه غوښتل چې رسنیو سره خبرې وکړي. په نړیوال جام کې د ملي لوبډل مشر دا ژمنه هم راسره کړې وه چې کله لوبډل مشر پاتې شو نو له ځینو لوبغاړو سره به پوره حساب کتاب وکړي او د فټنس یو ټسټ کې به پاتې کسان په هیڅ صورت ملي لوبډلې ته پرېنږدي. خو څو ورځې مخکې کله چې راشد خان د ملي لوبډلې د دریو فارمټونو لپاره لوبډل مشر او اصغر افغان مرستیال لوبډل مشر وټاکل شو، ګلبدین نایب زما په ګډون څو خبریالانو ته وویل چې تاسو انتظار وکړئ، زه راځم خبري کنفرانس ورکوم او غواړم ډېرې ناویلې خبرې وکړم. خو ګلبدین نایب ته چا اجازه ورنه کړه او ټولې ناویلې هم داسې پاتې شوې. خو د ولسمشر له سلاکار فضل محمود فضلي سره د ګلبدین نایب وروستۍ ناستې داسې ښکاري چې هغه ارام نه دی ناسته. په هر حال تاسو د ګلبدین نایب او د هغه د مخالفو لوبغاړو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.